اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن نن تر یو ډېر مستحق کوره پورې راغلي یو، نو له ډېرې بد اقتصادي وضعیت یې په خیمه کې اړولي دي په دې یخ موسم کې. نو ډېر مشکلات دي، کوچني بچیان دي، نو نږدې ورځو د ژوند معلومات یې کوو. ما مخکې دلته زندګي کوله، بیا ما د خپل بچیان بوتلو مثال ایران ته، هلته بیا په ایران کې وې زه زخمي شوم، دا د سنګپریس څپه مات شوه، دا ما په سر کې ولګېد او په دغه بدن مې ټول داسې غوټ پرې کړو. بیا له یوې شفخانې بلې شفخانې څخه انتقالولم، لکه له دې جسم کابل ته بیا ډېره په دغه منطقه ډېره وه، تر غوجه پورې وینه بیخي ډېره راشي ولاړه. بیا اوس په سترګو باندې مې څه ضعیفه یم او دغه اعصابي مشکل هم لرم. اوس دغه 15 اولادونه لرم، بل هېڅوک نه لرم تر خدای تېره. سره مې په دغه کلیو باندې ګرځي، مثال په دغه کورو باندې یو پاس مړی ورکوي، بس دغه نور په کور کې د خوراک لپاره هېڅ څه نه لرم، هېڅ شی هم نه لرم. یعنې داسې وګوره په دغه کې د خدای شی نشته په کور کې، پوهېږې بس د شپې له مالې دا ټول سری دی، دا ټاټونه سري دي، یعنې دا ټوله شپه مې دا عیال زاړي، د یخ له وجې زاړي. دغه زه د توان د یو پلاستیک وس قدرت نه لرم چې راوړم چې په دغه خیمه باندې واچوم چې دا د سرو مخه ونیسي، یو کور او کوټه څوک راته جوړ کړي، یو کومک راسره وکړي، یو همکاري راسره وکړي، له هغو چې بس ډېر بې دواګو یم او دغه بې له ما سره ډېره غټه همکاري. الحمدلله خدمت خیریه بنسټ له لارې مو دغه فامیل ته د یو کوټې د جوړولو بندوبست وکړو او بلوک مو ورته راوړي دي. انشاءالله په آینده کې مو نیت ده چې څو دا کوټې تر پایه پورې پوره کېږي، تکمیلېږي انشاءالله، چې د هر شي ضرورت عمر ورسره همکاره یو. رحمت الله ګرانو لیدونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ او صحتمند به یاست. نن تر یو ډېر مستحق کوره پورې راغلي یو، نو له ډېرې بد اقتصادي وضعیت یې په خیمه کې اړولي دي په دې یخ موسم کې. نو ډېر مشکلات دي، کوچني بچیان دي، نو نږدې ورځو د ژوند معلومات یې کوو. خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی، خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی. څنګه یې ځوانه؟ ښه را بېرته ساتي به مې جوړې کوچنیان ښه دي سره؟ الحمدلله سلامت اوسئ. څه مشکلات دي په خیمه کې د اړولي په دې یخ موسم کې؟ مشکلات خو دا داسې مشکلات دي چې زه ما مخکې دلته زندګي کوله، بیا ما د خپل بچیان بوتلو مثال ایران ته، هلته بیا په ایران کې وې زه زخمي شوم، دا د سنګپریس څپه مات شوه، دا ما په سر کې ولګېد او په دغه بدن مې ټول داسې غوټ پرې کړو. بیا له یوې شفخانې بلې شفخانې څخه انتقالولم، لکه له دې جسم کابل ته بیا ډېره په دغه منطقه ډېره وه، تر غوجه پورې وینه بیخي ډېره راشي ولاړه. بیا اوس په سترګو باندې مې څه ضعیفه یم او دغه اعصابي مشکل هم لرم. اوس دغه 15 اولادونه لرم، ځکه نه لرم، بل هېڅوک نه لرم تر خدای تېره. سره مې په دغه کلیو باندې ګرځي، مثال په دغه کورو باندې یو پاس مړی ورکوي، بس دغه نور په کور کې د خوراک لپاره هېڅ څه نه لرم، هېڅ شی هم نه لرم. یعنې داسې وګوره په دغه کې د خدای شی نشته په کور کې، پوه شوې، نه وس قدرت لرم. د روزانې سړی یم، ټول درآمد مې روزانه دغه 2 ورځې روزانه یې 10 ورځې بېکاره یو. د شپې له مالې دا ټول سری دی، دا ټاټونه سري دي، یعنې دا ټوله شپه مې دا عیال زاړي، د یخ له وجې زاړي. دغه زه د توان د یو پلاستیک وس قدرت نه لرم چې راوړم چې په دغه خیمه باندې واچوم چې دا د سرو مخه ونیسي، دا د باد مخه ونیسي، دغه شاید یو نوکی دا یخوالی دغه کم شي، یو کور او کوټه څوک راته جوړ کړي، یو کومک راسره وکړي، یو همکاري راسره وکړي، له هغو چې بس ډېر بې دواګو یم او دغه بې له ما سره ډېره غټه همکاري له خدای سره، دغه ټولو مؤمنانو سره مې ډېره غټه همکاري. دوستانو د ورور وضعیت هموار وي، د ډېر زیات مشکلات لري. نو په دې د مني په موسم کې د سهار او ماخوستن لخوا ډېر یخي، نو په دې یخ وضعیت کې دلته شپې کوي، یوه کوچنیان هم دي، د یوازې ټوله شپه د یخ له وجې زاړي. نو انشاءالله د خدمت خیریه بنسټ له لارې مو انشاءالله یو څه موادو کومک کړی ده، د تعمیراتي موادو، د بلوکو، یو څه نورو شیانو. دوستانو تاسې هم هیله دا ده چې د خپل وس مطابق همکاري له دې کورنۍ سره وکړي.
خیریه بنسټ له مؤسسینو مې ډېر مننه کوم، له تاسې مننه کوم چې تاسې دلته راغلاست او تاسې دلته تکلیف وکړو، زحمت وکړي، خدای دې اجر په دنیا او په آخرت درکړي. انشاءالله تاسې خو د مؤمنانو سره همکاري کوئ یا دغه کوئ، بس حق لرئ بس په ټولو وطنوالو خوشحاله یم او هر قدم مې ما په سترګو خدای دې مننه انشاءالله هر قدم اجر په دنیا او په آخرت درکړي. هم له د مؤسسې چې د هر څوک چې همکاري کوي ډېر مننه، خدای دې اجر په دنیا او په آخرت ورکړي. الحمدلله خدمت خیریه بنسټ له لارې مو دغه فامیل ته د یو کوټې د جوړولو بندوبست وکړو او بلوک مو ورته راوړي دي. انشاءالله په آینده کې مو نیت دی چې څو دا کوټې تر پایه پورې پوره کېږي، تکمیلېږي انشاءالله، چې د هر شي ضرورت و موږ ورسره همکاره یو. نو تاسو سره ډېر ښه وکړي او بل زه له دغو سپین ږیرو خو سره چې ډېره مننه کوم، خدای تعالی دې فردوس جنت په نصیب کړي چې د له خپله لوره سره دغه همکاري وکړي چې دغه یوه ځمکه یې ورکړي، هو ځمکه یې ورکړه، الله دې اجر ورکړي. شکر موږ تاسې مسلمان یو، سره ورونه یو، باید یو له بل سره همیشه همکاره یو، باید همکاري وکړو. او خدای خو مهربانه ده، دوستانو له تاسې مه میله داسې له دې فامیل سره ډېر زیات همکاري وکړئ. مهربان ده انشاءالله، خدای مهربان ده. انشاءالله موږ په آینده کې بیا راځو. نو شکر ده چې د عمر کار شروع سو او جایم برابر سو، خدای خو مهربان ده. انشاءالله چې ورسېږي بیا موږ بیا اواله. فعلا دوستانو خدای په امان تر بلې ویډیو